بد ملګری د سړي دنیا هم خرابوي او آخرت هم خرابوي. د ښه ملګري مثال د عطر فروش د عطر چې خرڅي خوشبو یا به چې خوشبو والي رسول الله صلی الله علیه وسلم که وادي نفس ته خوشبو خو درځي که څه نه څه خیر به در رسي. د بد ملګري مثال لوهار نه لوهار چې هغه دغه اور په دې بټۍ کې لګي په دې اوسپنو کې کار کوي دا بشر کې ورته راورسي نقصان به درکړي او که دغه نه دین به د باندې لګي نو شر به درته لازم په څه طریقه در رسي. نو کوشش کوي چې د ښو خلکو سره ناسته پاسته کوو او دا د پښتنو یو متل دی او هم د دې دپاره یې کړی وایي د مولا په ګاونډ چې شي مولا به شي د ډم په ګاونډ چې شي ډم به شي. د دې تشریح دا ده چې د چا سره ملګرتیا کوي د هغه په مذهب به او دا رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې هم دا خبره کړې المرء علی دین خلیله سړی د ملګري په مذهب روان او یو شاعر ویلي دي عن المرء لا تسل وسل عن قرینه د سړي په باره کې تپوس مه کوه چې دی څنګه دی د سړي د ملګرو تپوس وکړه پته به راته ولګي چې دی په کوم مذهب دی لکه ته راشي زما باره کې تپوس وکړي زما باره کې تپوس مه کوه زما د ملګرو تپوس وکړه د ده ملګري څوک دي نو تا ته سړی ملګري پلانې اوس دې ملګرو ته وګورې دا څنګه خلک دي د دې نه ته اندازه لګولی شي چې زه څنګه سړی یم وی او بیا وی چې ومن جاري السوء في دار المقامه او د بد ګاونډي نه د اوسېدو په ځای کې د اوسېدو په ځای کې قید ورسره ولې لګولی چې کور یې سره یو ځای چې لري یا په سفر کې لږ وخت له ملګری شو زه شر شتي خو لږ وخت لري خو چې خوا کې راته وي د سره به څه کي اوس چې له داسې علاقه کې چې په کرایانو خلکو کورونه نیولي دي ښارونو کې هله بیا به سړی وایي لږ کوپړي به روان وځو به خو چې کلي کې دي خوا کې ستا خپله ځمکه او دا خپله ځمکه بیا مزه کوي. بد ګاونډي د سړي ژوند تباه کړي ولا ځکه د زی د لیدو ډېر چانس پړتال مه کوو چې زه څنګه دی زي نه مه کړې دا ګاونډي ګورئ دا څنګه دی زموږ سره کم ټول د زي وروسته بیا خفه یاره یو ګاونډي د سړي زوی نه دی وایي ګاونډي ګوره رور په شان ژوند به تېروي تا سره او ته به د هغه سره رور په شان تېروي هله به ژوند روان رسول صلی الله علیه وسلم ګوره زنا ته ګټه ګناه ویلې ده خو په زناګانو کې کومه زنا ګټه ده د ګاونډي د ښځې سره زنا کول ولې نږدې د اعتماد په اعتماد کې دوکه ورکوي نو ښه ګاونډي چې د خوا کې ور به در ټکي چې منزله راځه بچی دله په غلطه ولیدو تا ته به ووایي ښځې دله په غلط څه ولیده تا ته به ووایي که غریب وي د سره مرسته به وکړي پیسو ته د ضرورت در به کړي که بیمار وي تپوس ته به